ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني وایي زه اوس هم د افغانستان ولسمشر یم. ډاکټر صاحب غني ویلي خیر که له خپل هیواده وتلي یو نو اوس هم موږ د افغانستان ولسمشر په توګه یادېږم. ښاغلي غني ویلي دي کوم واکونه چې موږ ته په افغانستان کې خلکو راکړي ول هغه موږ نه هیڅوک هم نشي اخیستلی. هغه ویلي زه اوس په رسمي توګه غواړم چې د خپل حق یعنې خپل ولسمشرۍ ماڼۍ بل چاته ور تسلیم کړم. ښاغلي غني ویلي دي هغه چاته به دغه زما چوکۍ ورپاتې شي څوک چې د افغانستان د ولس غږ اوري او خدمت یې کوي. ډاکټر صاحب غني BDN سره یوه مرکه کړې ده. د خرابات TV چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات TV چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات TV چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د اساسي قانون له مخې زه ولسمشر یم. د افغانستان پخوانی ولسمشر عبدالله هم د ملي مصالحو د عالي شورا مشر د جمهوریت د نه ټینګولو مسؤل بللی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر له کابل څخه له تېښتې یو کال وروسته په خپله لومړنۍ مخامخ مرکه کې د لومړي ځل لپاره په ښکاره ډول د مسلو په اړه څرګندونې کړې دي. د اسناد د راپور له مخې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني له څخه باندې یو کال جلاوطنۍ وروسته له نوې جوړه شوې رسنۍ BDN سره په خبرو کې ویلي چې د اساسي قانون له مخې د افغانستان د خلکو ترمنځ ولسمشر وم. په قانوني توګه واک بل چاته سپارل زما ولسمشر، زه د خلکو خدمتګار وم او هیڅ کله په لقبونو تکیه نه ده کړې. د خرابات TV چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات TV چینل درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.